Hi, welcome to our channel. This is me, Kamran Khan, your English instructor from Kamran's English Insight. I hope you are all fine, you are all safe and sound, you are all doing your lab to the fullest. نن زمونږه د وکیبلري په حوالې سره کلاس دی، نهم نمبر یونټ دی د اهم الفاظ او د هغه معنو سره زمونږ لیکچر دی. نن به مونږ ډېر اهم الفاظ ډسکس کوو او د هغه معنی په پښتو کې به ډسکس کوو. یعنې زما مطلب دی چې نن به مونږ اهم کوم چې ضروري الفاظ دي روزمره ویلی کېږي، روزمره بنیاد سره هغه ویلی کېږي، هغه به مونږ وو، د هغه معنی به وو، اګزامپل یې به ورکوو، ټرانسلیټ کوو به پښتو ته او ډېر په اسانو الفاظو به تاسو پوه کوو. نو زمونږ مطلب دا دی چې تاسو ته علم در ورسي، زمونږ مطلب دا دی چې تاسو نوي څه زده کړئ. په دې وجه باندې مونږ کلاس ریکارډ کوو او زمونږ نن د وکیبلري په حوالې سره نهم نمبر یونټ دی، نهم نمبر کلاس دی. مونږ آلریډي د وکیبلري سیریز شروع کړی دی، د اهم ورډز د کروشل وکیبلري سیریز مونږ شروع کړی دی او هغه الفاظ به مونږ ډسکس کوو کومو ته چې ضرورت دی چې د هغه نه بغیر انګلیش ناممکن دی، یعنې د هغه نه بغیر انګلیش نه ویلی کېږي. چې دا الفاظ تاسو له نه درځي، کوم الفاظ چې موږ سیریز شروع کړی دی، چې دا الفاظ چا له نه ورځي، که هغه له یعنې ګریمر هم ورځي، په ګریمر کې هم ایکسپرټ وي، په ګریمر کې هم تکړه وي، قابل وي، خو چې الفاظ ورسره نه وي، وکیبلري د هغه سره نه وي، نو هغه به د انګلیش د ویلو قابل نه وي. چې تاسو وکیبلري یاده کوئ، تاسو به د انګلیش د ویلو قابل شئ. او مونږ ډېره اسان اګزامپل ورکوو، اهم ورډز دي، اهم الفاظ دي، د هغه معنی ده په پښتو کې او ډېر په اسانو الفاظو کې تاسو پوهه کول دي. نو زمونږ سره چې کوم لولنی الفاظ را سره دی الاو، دا خو به تاسو ته پته وي. الاو مطلب دی اجازت ورکول، چاته اجازت ورکول، د یو کار اجازت ورکول، د یو څیز اجازت ورکول. نو الاو څه ته ویلی کېږي؟ اجازت ورکول چاته. فار ایگزامپل مای فادر ډز ناٹ الاو می، وایي ما له مې پلار اجازت نه راکوي. مای فادر ډز ناٹ الاو می، ته چاته وایې چې ما له مې پلار اجازت نه راکوي، نو څنګه به وایې؟ په انګلیش لینګویج کې به داسې وایې مای فادر ډز ناٹ الاو می، ما له مې پلار اجازت نه راکوي. او یا داسې هم شی ویلی مای فادر ډز ناٹ الاو می ټو گو دیر، وایي ما له مې پلار هلته د تلو اجازت نه راکوي، ما له مې پلار هلته د تلو اجازت نه راکوي. یا یو آر الاود ټو کم ان، تا ته اجازت ده چې دننه راشي. یو آر الاود ټو کم ان، تا ته اجازت دی چې دلته راشي. اناونس مطلب دی اعلان کول. د اناونس څه مطلب دی؟ اعلان کول. فار ایگزامپل our principal announced his retirement today. our principal announced his retirement today. وایي نن زمونږ پرنسپل د خپل ریټایرمنټ اعلان وکړو، یعنی د خپل ریټایرمنټ د دې ځای نه د تلو اعلان یې وکړو، ریټایرمنټ د بدلېدو اعلان یې وکړو. our principal announced his retirement today. وایي نن زموږ پرنسپل د ریټایرمنټ اعلان وکړو. نو اناونس څه ته ویلی کېږي؟ اعلان ته ویلی کېږي. او د ریټایرمنټ مطلب دی د یو څیز نه خارج کېدل، ریټایر کېدل. beside د beside مطلب دی پخوا کې، beside پخوا کې. فار ایگزامپل I sat beside my uncle. I sat beside my uncle. وایي زه د خپل تره خواته کېناستم. I sat beside my uncle، زه د خپل تره خواته کېناستم. یا I am standing beside my friend. I am standing beside my friend، زه د خپل ملګري خواته ولاړ یم. I am standing beside the shop، زه د دکان خواته ولاړ یم. نو خوا کې beside. claim مطلب دی دعوه کول. claim دعوه کول. I claim that the book is mine.
I claim that the book is mine. زه دا دعوه کومه چې کتاب زما دی، چې کتاب زما دی. یا بل اگزامپل، The Russian claim that Maula Nasruddin was born in Russia. وی روشیان چې کوم دی، روس والا، هغه دا دعوه کوي چې مولانا نصرالدین په روس کې پیدا شوی دی. په چېش کې پیدا شوی دی؟ په روس کې پیدا شوی دی. کنډیشن مطلب دی حالات. د کنډیشن څه مطلب دی؟ حالات. فار ایگزامپل، the car is a good condition. گاڑی په ښه حالات کې دی. موبایل is a good condition. موبایل په ښه حالات کې دی. نو کنډیشن څه ته ویلی کېږي؟ حالات ته ویلی کېږي. کنټریبیوټ مطلب دی مرسته کول، چانده کول، یعنی مرسته کول. فار ایگزامپل، we decided to contribute money to the new hospital. مونږ دا فیصله کړې ده چې روپۍ راجمع کړو د نیو هسپتال لپاره. د نیو هسپتال لپاره د روپو مرسته وکړو، روپۍ راټولې کړو. په اصل کې د سنټنس دا مطلب دی. ډیفرنس مطلب دی فرق کول. ډیفرنس څه مطلب دی؟ فرق. ډیفرنس ویلی کېږي فرق ته. فار ایگزامپل، what's difference between home and house? What is what's difference between home and house? وی په هوم او په هاوس کې څه فرق دی؟ په دې باندې به موږ انشاءالله یو کلاس ریکارډ کوو د هوم په حوالې سره او د هاوس په حوالې سره، چې په هوم او په هاوس کې څه فرق دی. انشاءالله موږ به په دې سره تفصیلي بحث کوو د هوم او د هاوس په حوالې سره. ایکسپرټ ویلی کېږي ماهر ته. چې په یو کار کې د هغه مهارت حاصل وي، هغه کس ته ویلی کېږي ایکسپرټ. فار ایگزامپل، he is an expert mechanic. وی هغه ډېر ماهر مصري دی. he is an expert teacher. هغه یو ماهر ټیچر دی. famous ویلی کېږي مشهور ته. څوک چې مشهور وي هغه ته ویلی کېږي famous. فار ایگزامپل، he is a famous person. هغه یو مشهوره شخص دی، هغه یو مشهور کس دی. he is a famous person. یا I am famous، زه مشهور یم. I am famous person، زه یو مشهوره کس یم. I want to be famous. وی زه غواړم چې مشهوره شم. فورس مطلب دی مجبورول، په چا باندې زور راوړل، یو کس مجبورول، هغه ته څه ویلی کېږي؟ هغه ته ویلی کېږي په انګلیش لینګویج کې فورس. فار ایگزامپل، they don't force anyone. هغوی څوک نه مجبوروي، یعنی هغوی په چا زور نه راوړي، هغوی څوک نه مجبوروي. harm مطلب دی نقصان رسول، زیان رسول، دغه ته ویلی کېږي harm. فار ایگزامپل، these medicine harmed my stomach. these medicines harmed my stomach. وی دی دوایانو زما معده زخمی کړله، زما معدې ته نقصان راورساو. د سنټنس دغه مطلب دی. د لې مطلب دی سملاستل. د لې څه مطلب دی؟ سملاستل. فار ایگزامپل، lay the baby down. ماشوم سملوه. د لې څه مطلب دی؟ سملاستل. پیس مطلب دی امن. we want peace. مونږ امن غواړو. مونږ امن غواړو. پرنس ویلی کېږي شهزاده ته. شهزاده یا شهزاده، دغه ته ویلی کېږي پرنس. فار ایگزامپل، what's the difference between a prince and a princess? وی په پرنس او په پرنسس کې څه فرق دی؟ زه درته وایم چې دې کې څه فرق دی. پرنس ویلی کېږي شهزاده ته، یعنی شهزاده ته پرنس ویلی کېږي، او پرنسس ویلی کېږي شهزادي ته.
پرنس ته څه ته ویلی کېږي شهزادي ته پرنس چې کوم زموږ څه دا مسکولین دی او پرنسس فیمینین دی په لنډو الفاظو کې پروټیکټ ویلی کېږي حفاظت کول پروټیکټ څه ته ویلی کېږي حفاظت کول فار ایگزامپل may Allah subhanahu wa ta'ala protect you from the evil eye may Allah protect you from the evil eye وی الله دې تا د بد نظر نه ساتي الله دې تا د بد نظر نه ساتي evil eye څه ته ویلی کېږي بد نظر ته ویلی کېږي evil eye سډن ویلی کېږي یودم اچانک دغه ته ویلی کېږي سډن فار ایگزامپل I felt a sudden pain in my stomach وی زما په معده کې یو اچانک درد وشو اچانک درد زما په معده کې وشو سنټنس دا مطلب therefore په دې وجه therefore ته ویلی کېږي په دې وجه په دغه وجه یا په دې وجه فار ایگزامپل he gets offended so easily therefore I don't like him he gets offended وی هغه خفه کېږي so easily ډېر زر therefore په دغه وجه I don't like him زه هغه نه خوښوم د ټول سنټنس دا مطلب دی چې هغه ډېر زر خفه کېږي په دغه وجه زما هغه نه دی خوښ he gets لکه ته چاته وایې چې هغه ډېر زر خفه کېږي نو په انګلیش لینګویج کې ورسې وایې he gets offended so easily یا ته چاته وایې چې ته ډېر زر خفه کېږي you get offended so easily ته ډېر زر خفه کېږي یا چاته وایې چې زه ډېر زر خفه کېږم بیا به وایې I get offended so easily زه ډېر زر خفه کېږم نو therefore ویلی کېږي په دې وجه